خو څنګه دي ټنډه دي که نه دا خبرې کوه د موله ځوان راغلی زوال مخلصینې وینځه څه پته یې ولی دا ماما زنده دی پوزدر سړی راکوي ځوان پنچر شي کله کله دا ورته کوي چې خدای روغ صحت ویر زه خو یم ورپوشه یو دوې غوپې ورکړي څه دې خواښه ماما ډېر زنده دی زنده دی جناب شهزاره نو شهزاره سکون دی نن ډېر های هوی دی او تېره موسم سکون دی دا ډېر ښایسته خوندور شان دی او حال ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي دي دعا دا اوس حق کاریان ته زه چېرته راغلی یم مخلصونه وینځې که نه اوبه نه ډارېږي که څه حساب ده ته ټاپې وایې نکریزي دي نکریزي ووایه نکریزي ګل به درته وایي ته ویلې خفه یې اوبه ته جناب جبزارې کې موجود یو نو ډېر ښایسته خوندور شان ماحول دی او ډېر په ګڼ تعداد کې خلک راغلي دي هیر ګیر نه او د یور کې کمتارې مینه خلک پرجوش شوقیان دي ټیکټاکران راغلي دي لیکونې او هر یو علاقې نه خلک موجود دي بس د مور ځوان ورسته رور راخوښه دی په دره کې نه کېږي سړی دی که څه حساب ته خو نه یې سړي که نه د مور ګوڼې نن خبرې نه کوي نن څه حساب داسې کافي سوره شوي او نه منې کېدی د ځان سره در سره ملي خطا چیزه اوس موټرسایکل غر واوري که نه بیا یې سیاره ما برېک نه دی او پاسه نه خلک راخوشي مزدیګري ټایم دی او دا ځوان ناست دي خلکو ته ټاپې ماپې وایي او زیاتره خلکو موټرسایکل راخوشي موټرسایکل شی دی اوس هر ځای کې هر شی کامه دی او هر ځای کلای شي خو ډېر وایه نه خیر بهرحال موجود نن سبا موټرسایکل ورځ دی هر کس موټرسایکل پرېونه ځي داسې کې د روډ دا حال دی خپله پوهې او کنه دا سیر که دقیقه‌ای دی کنه بینه مینه جار شن دزگینه نشی را خطای شبا الله اوس خوڑا نه کنه دا گاشه شتا ها دا ګوري دیان ته د ډالونو مالونو ولا یو دې خاص ځوانان څه کوم دي منځونه کوي یعنی دنیا کې مسلمانی شته داسې نه توای حال چکر دراشي او بیا هم بهرحال منځونه کوي چکې مکې مسره پرتی دي خو بیا یو حافظ وسره دي منځونه ایمان یې موږ په کار دي او مخ ته ډېره های هوی شروع ده کتای شي درته او مخ ته خپله پوهې کیسې میسې سټارټ دي یعنې زنده دل خلک شته دي دنیا کې بیا زنده دل خلک په دې سره راشي او پرجوش سره ناچ شکانه کیسه کتاب ده او مړو زړونو کار نه دی یعنې په زړه روغ وي نو چکر ته به لاړ شي دا ماما ښه بېغمه پروت دي چې ته یې ورچولي او حال چکر مکر ورته ډېر په ګڼ تعداد کې راغلي او مخکې ګورو چې مخکې څه صورتحال دعا د خال ویلې ګډېږي واده د چا که څه حساب ده دا زنده دله حال دی ها باز ځان ته ډیګونه میګونه او دراز غبار لټر پټه شروع دي یعنې په زور یې کاس ورولي دعا ته به ګډېږي ها پوه شي ورټوپ کوي
ځان ته شه ماما ډېر زنده دی دا بل ځوان ورکې اټې کوي دا ماما زنده دی لای پوزر سړی راکوي درته ساز بدل کی خیر دی ساز بدل کا اخستا ساز شجنا دا دی زنده دل ټول ځوانان ډېر پرجوشه دي په جوزار کې موجود یو او په تیره دا ګوډیا دی راسره دا یو ځوان دی راسره او سره ډېر ښایسته خوندور شان ماحول دی ایر ګیر ډېر ښایسته خوندور شان سیندري دي او دا ځوانان ډېر په ګډ تعداد کې راټول شوي دي او ډولکي او باجو والا هم ځان سره راوستي نو ډېر پرجوشه دي الله د خیر او موسم په تیره موسم ډېر ښایسته خوندور شه زه خو یم ورپوشه یو دوې غوپې ورکړي څه دې خواښه که نه موسم ټنډه دی کنې اوبه خو ډېره ښایسته خوندور شان برابر دي ور جمپ ویلو ها څه بیا به راشي بلې پرد بیا به ګورو چې څه دي ستا دي څه سره دي حال ته خو لامبې که نه زه خو یم ور ټوپ که ویلې پنچر شي که څه کړی خو پاتې نه پیږو چې دا ویلې نه ډکوي نو جناب که چا د پاتې کمنټ کې جواب راکړي چې دا سویمینګ پول ویلې نه ډکوي خو نه پې جوړونې یې څه فایده خیر بهرحال څه سوچ به کړی وي چې دا ویلې نه راکړي کنې اوبه لار خو دا د دې نه شارټ کټ اوبه لار ورته جوړېږي او والې ورته د دې نه د پلاو دوا سمبوسي مو ته نه راکوي غایوا ویرکه که نه سمبوسي ویرکه مو ته ونه راکه خپله پوی نو جناب مازدیګری په تیره داسې موسم وي او دا شیانې ټنډه اوبه وي ویلي کې راخوشي او په ګډ شمېر باندې ځوانان وي او سمبوسي ورسره چتني وي نو چې بیا خدای نه نور څه غواړي که نه اوس ما ته راکه پرېږدې دګه شي ښه جناب مازدیګری وي او جناب داسې سمبوسي وي او په تیره داسې ټنډه اوبه وي او بیا د ورکې خپې نه کېدولي وي